او سړی یو وارې مري 100 وارې نه مري که نه مګر که په غیرت او په ننګ او په عزت او په پت او د وطن په دفاع کې سر کېږدي او سبا د تاریخ کمای کړی وي موږ خو د دغه تاریخ دپاره ژوند کوو د خپل ځانونو دپاره ژوند نه کوو هغه معنویت او هغه تاریخ زموږ دغه رژیم کمای کړی دی چې اوس وطن ملي کرکټر افغانیت او نیشنالیزم او ناسیونالیزم د افغانستان او تاریخي ویاړ او همت او کرکټر او موږ ساتو ازادي موږ ساتو د استقلال ساتنه موږ کوو نو تر پرونه پورې چې دوی نور متهم کول او نن دی په ټانک باندې راځي او بیا به سبا ته خلکو د افغانستان ته وایي چې که په دې ټانک راغلی یم د پنجابي په ټانک دا صحیح ده او که په بل ټانک دی راغلی هغه صحیح نه ده دا د افغانستان خلک منلی شي تاسو ته د زړه له کومې موفقیت صحت او سلامت غواړم څو ورځې مشکلې مخې ته پرتې دي مګر د ټولو مشکلو شپو ورځو شاته ما همیشه دا خبره کړې چې زه روښنایي وینم او بیا داسې لاندې باندې ژورې او جګې او ټیټې لارې د زمرو دپاره او د میړو دپاره جوړې سوي دي نو دا خو ما پرېږده چې د افغانستان یو وړکی ژوندی وي چې یوه جنکۍ ژوندی وي او یوه بیبي دلته ژوند وکړي او د خپلې ګېډې څخه افغان زامن منځته راوړي دا وطن به څوک ته پښو لاندې نه کړي نو عزیزانو مشرانو سپینګیرو ما غوښتل چې تاسو سره زر له نږدې کتنه او لیدنه وکړم خو وظایف لږ درانه وو لږه خبره وځنډېدله مګر اوس په تاسو هم ده چې دلته په دې جرګې کې ما ته مشوره راکوي ما همیشه تاسو نه مشوره غوښتله په ټولو لویو جرګو کې ما تاسو نه مشوره غوښتله بیا یې تاسو نه مشوره غواړم چې څه کوئ وطن پنجابي ته ور تسلیم کړو که ور تسلیم نه کړو د پنجابیانو غلامان سو وطن تجزیې ته پرېږدو ډیورن لاین واخلو او مو دریاب ته یې ور واچوو خپل کور کلی وران کړو بچیان پرېږدو چې اوبه یې یوسي یتیمان سي او اوښکې راسي او زموږ خویندې میندې در په دره سي د هغه نه او ژوندي پاتې سو او د دغه رقم ژوند څخه آیا هغه مرګ چې وقار ولري چې معنویت ولري چې اسلامیت ولري چې افغانیت ولري 100 کرته نه 1000 کرته نه میلیون کرته شرف لري که نه لري نو ما دغه خبره وایي تاسو سره تاسې په خپله ماته بیا مشورې راکوئ چې په کومه لاره لاړ شو او څه خیل ودرېږو ما تاسو ته مثالونه تاریخي در کړل موږ هغه ورځ چې مبارزه شروع کړې وه په مبارزې باندې مو خپل سر مو په خپل لاس کې نیولی و نو وخت د خپل وچ ویلي په سر